بسم الله الرحمن الرحیم. د HTML5 کورس ته په خیر راغلی. دا د HTML5 کورس شپږمه ویډیو ده. په دې ویډیو کې به مونږ د HTML5 کوم ټیبل چې دی هغه به زده کوو چې ټیبل مونږ په HTML5 کې څنګه لیکلی شو. ټیبل همیشه عام زندگی کې مونږ تاسو کتلی دی، هغه ډېر مونږ کاروو. یو تقسیم اوقات ته یا په مکتب یا په هغه کې مونږ استفاده کوو، یا څه معلومات لیکو یا ډیټابیس لیکو. همیشه ډیټابیس چې جوړو هغې دپاره مونږ ټیبل کاروو. دې نه علاوه نور هم استعمالونه شته چې څه دپاره مونږ استعمالوو. د ټیبل چې کوم دی هغه مونږ د عام زندګۍ نه په HTML کې هم کولی شو، خو داسې یا د ورډ اکسل یا د عام زندګۍ په شان نه جوړوو. دلته یې مونږ د ټیکس په مدد سره جوړوو په HTML کې. ښه، اوس هغه کوم هغه چې دی ټیکس دی چې مونږ استفاده کوو په HTML کې چې ټیبل جوړ کړو، هغه دا ټیکس دی. اولنی خو ټیبل ټیک دی، دا زمونږ مین ټیک دی. د کې مینس کې دننه به بیا مونږ نور ټیکس اچوو. ټیبل ټیک چې کوم دی د سټرکچر جوړوي د ټیبل، چې دا دی واچول بیا دې کې لاندې د نور ټیکس اچوي. دې نه بعد مونږ ټیبل رو ټیک چې کوم دی، رو څه ته وایي؟ یو داسې کتار غوندې چې مونږ جوړو، سیده کتار. داسې کتار چې کوم وي هغې کتار ته ټیبل رو وایي. ټیبل رو چې کوم دی ټي آر ټیک سره مونږ لیکو. ټي آر ټیک چې کوم دی د دې مطلب ټي مطلب شو ټیبل او آر مطلب شو رو. دې نه بعد مونږ ټي ایچ لیکو، سرلیک والا. د ټیبل هیډینګ کوم سرلیک چې ورکوو، همیشه چې کله تقسیم اوقات مکتب کې تاسو کتلی وي یا پوهنتون کې یونیورسټي کې یا کالج کې، هغه چې کوم ورځې او څه ورکړي هغه لږ په غټو لیکلی شي، په سر کې لیکلی شي، هغې نه لاندې بیا معلومات لیکلی شوي وي، هغې ته ټیبل هیډینګ ویلی کېږي. بیا شو ټي ډي ټیبل ډیټا، چې مونږ لاندې نور کومه ډیټا کوم معلومات اچوو، لکه کوم مضمون دی یا کوم نور معلومات دی، هغه مونږ څنګه اچوو. بیا شو کیپشن. کیپشن څه ته وایي؟ کیپشن چې د ټیبل ته په سر کې نوم ورکوو. لکه مونږ یو هغه جوړوو ډیټا انټري دپاره، ټیبل جوړوو ډیټا کلیکشن دپاره، نو مونږ کیپشن کې ورکوو چې ډیټا کلیکشن. د ټیبل په سر به دا یو نوم راځي. اوس دغه چې کوم دی دا خو مونږ تیوري زده کړو، اوس به دا مونږ په کوډ کې وکړو. سبلایم کوډ ایډیټر ته به راشئ. دلته د هر څه ما اول نه ټایپ کړي دي او دا مې ثبت کړی دی د ټیبل ډاټ HTML په نوم باندې. دا تاسو هم ثبت کړئ. او دلته به اوس مونږ شروع کړو. اولنی مونږ سره کم ټیګ و؟ ټیبل و. ښه، ټیبل مو چې واچولو، اوس به دلته د دې لاندې هغه نور اچوو. ټي آر ټیګ و. بیا چې رو مونږ جوړه کړو، ټي آر ټیګ دا خو مو واچولو. اوس دې کې یو رو مو جوړه کړه ده او دلته ټي ایچ مونږ ورکوو. هیډینګ سرلیک چې کوم دی، ټیبل هیډینګ چې کوم دی، دې به 3 ورکو. ټي ایچ تاسو ډېر هم ورکول، څومره ورکولی شئ، تاسو اجازه لرئ چې جوړ کړئ پکې. خو زه یو عام د پریکټس دپاره تاسو دپاره یو وړوکی ټیبل جوړوم. بله رو به هم جوړه کړو. دا مو جوړه کړه. دلته به ټي ډي واچوو، ټیبل کومه ډیټا چې مونږ اچوو. دا به هم 3 واچوو، ولې چې هلته مونږ سرلیکونه 3 ورکړي دي، نو مونږ به ډیټا هم 3 اچوو. اول به مونږ دا واچوو، دې کې بیا وروسته مونږ ډیټا پوټ کړو. دلته به یو بله رو هم جوړه کړو چې 2 رو شي، لږ ټیبل غټ راشي. ټي ډي ټیبل ډیټا دپاره به دلته هم واچوو 3. یو به بل واچوو. ښه، اوس دا وشو. دلته اوس زه دې ته یو نوم ورکوم اول سرلیک ته چې فرست نیم. لکه مونږ یو ډیټا انټري دی، د چا اولنی نوم چې کوم دی هغه. بیا دلته لیکو، دلته به د سپیس ختم کړو پکې چې لږ ورکوټې راشي. فرست نیم شو. دلته لاست نیم، دلته به ورکو ایج، عمر. ښه، اول به مونږ ولیکو علي، فرست نوم شو. سیکنډ نیم یې لاست نیم یې څه شو؟ خان به ولیکو، علي خان. دلته به عمر ورکو 20 کلن. بل به دلته ولیکو احمد به ولیکو. دلته به ولیکو مدني، احمد مدني. لاندې به ولیکو 30 کلن. ښه، دا زمونږ ټیبل اوس جوړ شو. اوس به دا مونږ کنټرول پلس اس سره ثبت کړو. چې دا کله ثبت شي دا به اوس مونږ راشو د براوزر کې چې کوم ځای کې مونږ ثبت کړی دی هغه ځای ته به مونږ راشو چې اوس مونږ چېرته دا ثبت کړی دی. دلته د ټیبل په نوم ما ثبت کړی دی. دلته به دا خلاص کړو. دا تاسو کتلی شئ دلته چې اول نوم یې څه راغلو؟ فرست نیم، بیا لاست نیم، بیا ایج. علي خان، فرست نیم شو علي
خان لاس نیم چې دا د دې لاندې راځي عمر څه 20 کلن، دلته احمد شو، مدني شو، عمر څه شو 30 کلن. دې نه علاوه تاسو نور ډیټا هم پکې پټ کولی شئ، نور هغه هم تاسو پکې اچولی شئ چې تاسو څومره ډیټا وغواړئ هغه تاسو دې کې پټ کولی شئ. اوس دا تاسو وکتل دا زموږ سره ټیبل شو. په د روانه ویډیو کې به بیا په ټیبل باندې یو وړه ویډیو درته جوړه کړم چې دې ټیبل ته اوس دلته مونږ که وغواړو هغه کرښې ورکړو، دلته هغه کرښې ورکړو هغه څنګه ورکولی شو HTML کې، یا مونږ رنګ بدلو د ټیبل هغه څنګه ورکولی شو. ښه اوس د نور ویډیوګانو دپاره تاسو کولی شئ زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او ټولې ویډیوګانې هلته وګورئ، بیل آیکن ځان سره خلاص کړئ چې هلته تاسو ټول نوټیفیکیشن راځي